السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته هرغلاست. نن زمونږ درس دی فرانسې فامیلی یا فرانسې لاغبو. دا دو کلمې به تاسو ډېر اورېدلې وي. د فرانسوي ژبه چې دی مختلف ډولونه لري، لکه فرانسې فامیلی یا فرانسې لاغبو. دا هغه دی چې مثلا د فرانسیان په خپل کورونو کې خپل فامیلیانو سره استعمالوي. ورپسې دا فرانسې کورغان دی چې مثلا د عادي مکتبونو کې استعمالیږي، او نن سبا چې مثلا موږ او تاسو د فرانسویان یو د بل خبرې کوي. یا مثلا فرانسې ستونو دی چې هغه ډېر لوړ خلک خبرې کوي، مثلا لکه وزیر صاحب شو یا مثلا نور خلک هغوی خبرې کوي. یا مثلا یو لیکنه کوي، په هغه وخت کې بیا فرانسې ستون استعمالوي. او یو دی چې مثلا فرانسې وولګیر، دا هغه دی چې مثلا یعنی ځوانان استعمالوي، 18 کالونه چې ټیټ ماشومان دي هغه استعمالوي. مختلف ډولونه دي، خو لیکن په دې درس کې تاسو لپاره 9 لغاتونه تشریح کوم چې هغه په فرانسې فامیلی کې راځي. یعنی د فرانسې فامیلی 9 لغاتونه تاسو لپاره تشریح کوم. راځئ چې درس شروع کوم. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چېرې چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي. اوس راځئ چې درس شروع کړو. لومړی یا اوله کلمه لو بولو لو تاف. لو بولو لو تاف دا وایي لو تخوای ته. لو تخوای باندې خو تاسو ښه پوهېږئ چې تخوای کار ته وایي. نو لو بولو لو تاف دا دواړه هم کار لپاره وایي. لو بولو کار، لو تاف کار، لو تخوای کار. J'ai beaucoup de boulot aujourd'hui. J'ai beaucoup de boulot aujourd'hui. J'ai beaucoup de boulot aujourd'hui. زه نن ډېر کار لرم. Un bot یا un entreprise دا دواړه یو شی دي. un entreprise تاسو ټول پوهېږئ چې یو شرکت یا یو کمپني ته وایي، خو لیکن un bot هم یو شرکت یا کمپني ته وایي. خو لیکن که چېرې un bot وګورئ، خپله د بوت معنا چې دی یو بکس دی. خو لیکن په فرانسې فامیلی کې un bot د یو کمپني یا د یو شرکت معنا ورکوي. شرکت لپاره هم استعمالیږي. دا بعضې وخت کې داسې لیکل کېږي د ای د پاسه اکسون سرکونفرنس لري او بعضې وخت نه لري. نو cela signifie une entreprise دا د یو شرکت معنا ورکوي په فرانسې فامیلی کې. لکه tu travailles dans quelle boîte? Tu travailles dans quelle boîte? Tu travailles dans quelle boîte? تو په کوم شرکت یا په کوم کمپني کې کار کوي. un boîte یو شرکت، un entreprise دا دواړه سره یو شی یو معنا ورکوي. un boîte un entreprise دواړه یو معنا ورکوي. دریم le boss. le boss وایي مشر، پاترون یا شف. le patron le chef دا درې واړه یو معنا ورکوي. le boss le patron le chef د درې واړه یو معنا لري. le boss په فرانسې فامیلی کې راځي. le mot boss provient de l'anglais bien sûr. boss کلمه چې دی دا د انګلیسي ژبې څخه اخیستل شوی دی. یعنی دا boss چې دی انګلیسي ژبې څخه فرانسوي ته اخیستل شوی دی. le boss m'a convoqué dans son bureau. le boss m'a convoqué dans son bureau. le boss m'a convoqué dans son bureau. boss زه خپل یعنی مشر یا شف زه خپل دفتر ته غوښتی وم یا زه خپل دفتر ته بللی وم. څلورم un mec, un gars, un type. un mec, un gars, un type.
دا یو سړی لپاره وایي. un homme دا څلور واړه کلمې یو معنا لري. un mec, un gars, un type. un homme یو معنا لري، خو لیکن un mec, un gars, un type دا درې واړه په فرانسې فامیلی کې راځي چې un mec معنا سړی، un gars معنا هلک، un type معنا هم سړی. Ce mec court vraiment très vite. Ce mec court vraiment très vite. Ce mec court vraiment très vite. دغه سړی په رښتیا ډیر تیز منډه کوي. پنځم un nana, un mof. un nana, un mof un femme ته وایي. un nana, un mof دا دواړه un femme لپاره استعمالیږي. un femme خو تاسو پوهیږئ چې یو ښځې ته وایي. un femme یو ښځې ته وایي، یعنی نو فرانسې فامیلی کې un nana, un mof هم ښځې یا جنۍ لپاره استعمالیږي. un nana ښځه، un mof جلی. J'ai rencontré une nana sympathique hier. J'ai rencontré une nana sympathique hier. J'ai rencontré une nana sympathique hier. پرون می یو مهربانې دلسوز یا همدردې جنۍ یا ښځې سره می ملاقات وکړو یا ومې لیدو. شپږم un pote. un pote. un pote وای un ami ته. un ami په معنا خو تاسو پوهیږئ چې یو ملګری. un ami یو ملګری، یعنی un pote هم ملګری ته وای. un pote یو ملګری خو په فرانسې فامیلی کې. quoi de neuf mon pote. quoi de neuf mon pote. quoi de neuf mon pote. داسې هم ویلی شي quoi de neuf mon ami. صحیح شو؟ امی په ځای mon pote استعمالی. انډیواله څه نوی تازه دي، یعنی خبرو په باره کې پوښتنه کوئ که یو ملګری سره چې مخامخ شو هلکه څه نوی تازه څه خبرې دي. اوومه کلمه un frangin, une frangine. un frangin, une frangine. un frangin, une frangine دا مساوي دي یا یو شی دي le frère et la sœur. le frère et la sœur سره په دې خو پوهیږئ چې le frère et la sœur څه معنا لري. le frère معنا ورور et la sœur او خور. un frangin معنا یو ورور یعنی ورور. une frangine خور، ورور او خور. j'ai vu mon frangin et ma frangine hier soir. j'ai vu mon frangin et ma frangine hier soir. j'ai vu mon frangin et ma frangine hier soir. ما پرون ماښام خپل ورور او خور ولیدل. پرون ماښام مې خپل ورور او خور ولیدل. un frangin یا ورور یعنی ورور. une frangine خور دا فرانسې فامیلی کې راځي. un gamin, une gamine. un gosse, une gosse. un môme, une môme دا مساوي دی un enfant سره. un enfant په معنا خو پوهیږئ چې یو ماشوم ته وایي، یعنی که چیرې هلک ماشوم وي un gamin جنۍ ماشوم لپاره، une gamine هلک ماشوم لپاره، un gosse جنۍ ماشوم لپاره، une gosse هلک لپاره، un môme او جنۍ لپاره une môme دا په فرانسې فامیلی کې استعمالیږي. دا درې واړه کلمې چې دي د یو ماشوم معنا لري، لکه gamin, gosse, môme
مساوي دي enfant سره. enfant وای ماشوم ته. لکه په مثال کې وګورئ. Je vais chercher les gamins à l'école. Je vais chercher les gamins à l'école. Je vais chercher les gamins à l'école. یعنی زه به له مکتب څخه ماشومان واخلم یا زه به مکتب څخه ماشومان راوړم کور ته. یعنی کله چې ماشومان مکتب ته لیږي خو بیا ورپسې ځي چې هغه ماشومان رااخلي راوړي. یعنی زه ماشومانو پسې به مکتب ته لاړ شم. Je vais chercher زه به ولټوم یا ورپسې لاړ شم و به اخلم les gamins ماشومان à l'école مکتب څخه. نهمه کلمه un flic un coffre. un flic un coffre. دا مساوي دی un policier سره. یعنی un flic un coffre un policier یو معنی لري. policier خو پوهیږئ چې پولیس ته وایي. un policier پولیس ته وایي. نو په فرانسې فامیلی کې un flic un coffre هم پولیس لپاره استعمالیږي. پولیس ته وایي. un flic un coffre معنا پولیس. په دې مثال کې اوس وګورئ. les flics patrouillent dans la ville. les flics patrouillent dans la ville. les flics patrouillent dans la ville. پولیس په ښار کې ګزمه کوي یا پولیس په ښار کې ګزمه وهي. patrouille ګزمه وهلو لپاره وایي. patrouille صحیح شو. دلته les flics معنا پولیس. یعنی les flics پولیسان. دا زمونږ درس. امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ. که چېرې کوم مشکل لرئ تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي درس کې هم هغې په باره کې خبرې وکړو. او که چېرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ. خپل نظر مو په کمنټ کې راسره شریک